ګرانو دوستانو سلامونه احترامات مې ومنئ. تاسې پوهیږئ چې جرګه د پښتنو تاریخي ارزښت دی او دا چې د اکتوبر په 11مه د منظور پښتون په مشرۍ باندې یوه تاریخي جرګه کیدونکې ده، نو هیله منه یم چې ټول پښتانه په اتفاق سره د دې جرګې ملاتړ وکړي او ګډون پکې وکړي او الله دې وکړي چې دا جرګه د پښتنو د ستونزو د حل سبب وګرځي او د ستونزو د حل رغنده پریکړه وکړي او په خپلو ژمنو ودرېږي. که غواړئ چې دا روانه غمیزه پای ته ورسېږي نو د دې جرګې ملاتړ وکړي او دا جرګه به د پښتنو د سولې، امن، ثبات او بقا لپاره به فیصله کوي. نو راځئ چې په یو اواز ووایي چې ټولې فیصلې موږ په جرګو کوو، قدر د مشرانو پلې مو کوو. ټولې فیصلې موږ په جرګو کوو، قدر د مشرانو پلې مو کوو. دا وطن که سوځي په لمبو د جنګ، نور نو ختمول د دې جګړو کوو، قدر د مشرانو پلې مو کوو. پیغلو هم لشکرې جوړ کړي دي، پیغلو هم لشکرې جوړ کړي دي، ننګ به د ظلمو او میړنو کوو، قدر د مشرانو پلې مو کوو. ټولې فیصلې موږ په جرګو کوو، قدر د مشرانو پلې مو کوو، قدر د مشرانو پلې مو کوو.